سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د مایکروسافټ ورډ د یو نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې بیا هم زه مایکروسافټ ورډ پرانیزو وینکي آر پریس کوم، دلته لیکم وین ورډ انټر کوم یې ماته د ورډ پروګرام پرانیستل کیږي. بلانک ډاکومنټ ته ځم. په تیر درس کې مو په انزرټ ټیب کې تر سکرین شاټ پورې درس ویلی و. دغه پاتې برخې چې یو څه ګورئ دا معمولا د انټرنټ سره وصل دي، لکه ویکیپیډیا دا د معلوماتو هغه برخه ده چې تاسو کولی شئ له کمپیوټر له نټ سره وصل اوسئ او له ده څخه معلومات واخلئ. ویکیپیډیا یو ویب سایټ دی په انټرنټ کې په بېلابېلو ژبو دوی خپرونې او معلومات پکې شتون لري چې په لیکلې بڼه البته. تاسو کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ او هغه سره وصل شئ. همداراز آنلاین ویډیوز هم چې دا د انټرنټ لارې کولی شئ دلته تاسې د ویډیو لینک ورته اضافه کړئ، دلته اضافه یې کړئ. لینک بوک مارک کراس ریفرنس دا هغه برخې دي چې معمولا دومره کارآمد موږ ته نه لري، په ورډ کې تر ډېره نه کارول کیږي. نو له دې برخو څخه تېرېږو ځکه موږ هدف دا ده چې ورډ پروګرام په لنډه توګه تاسو ته بیان کوو، یو څه ترې زده کړئ. بیا هم زه دلته مې ماته ځان ته انزرټ کړئ، راځم کمنټ برخه ته. کمنټ برخه څه کار کوي؟ کمنټ برخه لکه څنګه چې موږ په سوشل میډیا کې په ټیک ټاک، فیسبوک او انسټاګرام او بېلابېلو نورو اپونو کې په سوشل میډیا کې البته موږ کمنټ برخه لرو، خپل نظریات پکې وړاندې کوو. دلته هم کولی شو موږ په ورډ کې هم کمنټ اضافه کوو. مثلا کوم ځای کې غواړئ دغه پاراګراف په اخره کې زه غواړم کمنټ اضافه کړم، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته مثلا خپل کمنټ ورته اضافه کولی شئ. ګریټ مثلا دا په دغه شکل، یا مثلا دغه برخه ته مثلا دا پاراګراف ته ولوسته، دې څخه ته یو اخذ وکړه او غواړئ دغه خپل اخذ یا خپل هغه کوم مطلب چې تا ته یې اخیستی هغه دلته ځان سره نوټ کړئ چې درنه هېر نه شي. کولی شئ د پاراګراف په اخره کې دغسې راشئ او دلته یې ولیکئ، یا مثلا وایئ چې په دغه برخه کې دا ځای کلیک ورباندې کړئ، راځئ ورته وایئ چې کمنټ، یعنې د دغه ټولې برخې باندې زه دغه کمنټ ورکوم. په دغه شکل کولی شئ دا دلته اضافه کړئ. کمنټ څخه کولی شو خپل نظر پکې اضافه کړو. او بل هیډر، فوټر او پیج نمبر دا څه کار کوي؟ دا ډیره مهمه برخه ده. هیډر څه کار کوي؟ مثلا موږ راځو یو چپټر مثلا موږ لیکلی دی مساوي رینټ قوس شروع، مثلا موږ شاوخوا د 80 یا تر 200 صفحو زیات یو چپټر مثلا موږ یو کتاب برابر کړی دی. که مو پام کړي وي په اکثرو کتابونو کې د ورق د پاسه مثلا یا د انسټیټیوټ یا د کوم پوهنتون نوم لیکل شوي، یا په د کتاب په ټولو پاڼو کې په یو شکل نوم لیکل شوی وي، نو هغه په دې شکل نه وي چې په هره صفحه کې دوی دغه نوم بېلابېل لیکلي، یعنې هر صفحه کې بېل بېل لیکلی وي. نه، هغوی چې کړی د هیډر څخه استفاده کړې وي. لکه څنګه دلته به یې وګورو، کولی شو دلته راشو د هیډر ډیزاینونه دي، کوم رقم هیډر غواړئ ته انزرټ کړي. مثلا زه ورته یم چې دغسې یو هیډر ماته انزرټ کړه. په دغه شکل هیډر راغی. دا وګورئ د کتاب په ټولو صفحو کې دا چې دا شتون لري، پکې راغلی دی او درج شوی دی. په دغه شکل هیډر ده. یا مثلا او په هیډر په دې شکل هم اضافه کولی شو چې دغه د پاڼې په پاسنۍ برخه کې ډبل کلیک وکړو، هیډر موږ ته خلاصیږي. دلته مثلا کنټرولي ورته یم چې ولیکه افغان انسټیټیوټ، مثلا دلته وایم ډیزاین ورکړي، دا ځکه په ټول کتاب کې په ټولو صفحو کې وایم دا راشي، دغه ډیزاین ورکوم، دا مې پکې انزرټ کړه. اوس راځم وګورئ د کتاب په هرې صفحې کې د پاسه هیډر، یعنې د ورقه د پاسه دا چې ده دا رامنځته شو یا درج شو. کولی شي دې هیډر باندې مثلا نور ډیزاینونه اپلای کړئ. دلته راشي هیډر نور کوم ډیزاینونه لري، دلته وګورئ دغه ډیزاینونه تاسو درکړل شوي دي. که چیرې په انټرنټ سره وصل اوسئ نور ډیزاینونه هم اخیستلی شي. مثلا دې برخه کې زه وایم چې دا هیډر راته په دې شکل که هم یې بدلولی شي. دلته ځینې نور اپشنې لري، ډیفرنٹ فرست پیج، یعنې لومړی صفحه معمولا خلک په لومړي صفحه کې د کتاب یا د چپټر پوښ ډیزاین کړی، نو ډیفرنٹ فرست پیج یعنې اوله صفحه ماته متفاوته راولي، یعنې هغه کې هیډر راته مو ورکوه. ډیفرنٹ آډ اینډ ایون پیجز، یعنې یوه صفحه کې راته یو رقم که بله صفحه کې بل رقم. دا بیا وروسته درسونه دي چې کله مو د کتاب کمپوز په همدغه ورډ کې تاسو ته درښوده، دا بیا هلته په مکمله توګه تشریح کوو چې مثلا د کتاب یوه ورقه دوه مخه لري، ښي مخ چپ مخ، په هغه کې چې څنګه
مثلا چپ اړخ کې په یو کونج کې هیډر راځي، په ښي اړخ کې بل راځي. نو دغه څنګه کېږي، دا بیا یو څه مکمل درس غواړي، یو لږ څه ډېر وخت نیسي. نو دا بیا په هغه برخه کې تاسو تشریح کوو. او شو ډاکومنټ ټکسټ همداراز چیک کړئ، د ډاکومنټ ټکسټ هم ماته وښایي. دغه برخې دي چې په هیډر کې کارولی شي. دلته کولی شي د هیډر ډیزاینونه ورته بدل کړئ، مثلا وایي په دغه شکل هیډر چې رقم تاسو غواړئ دلته اضافه کولی شي. فوټر څه کار کوي؟ هیډر ورقې د پاسه برخه او فوټر د ورقې لاندې برخه. دغه برخه وګورئ، دغه ورقه په دې ځای کې ختمیږي، دغه برخې ته بیا فوټر وایي. مثلا زه وایم چې ماته یو فوټر هم پکې اضافه کړه. په کوم شکل فوټر واوسي؟ مثلا دلته راشئ انتخابولی شئ، مثلا په دغه رقم. دغلته مثلا کولی شم معمولا په کتابونو کې به م یا په چپټرونو کې به م لیدلي چې لیکلي prepared by مثلا څوک لنډ نوم به ورکو افغان. په دغه شکل prepared by دا اکثرا چپټرونو کې لیکلي، تاسو به هم لیدلي. دا فوټر له دې څخه استفاده کېږي. نو دا چې څومره خدای دې وکړي چې 1000 صفحې 2000 صفحې وي، په ټولو کې دا په اتومات شکل اضافه شوي وي، دلته اضافه شوی دی. او یو بل څه د دې ترڅنګ مونږ لرو پیج نمبر. پیج نمبر څه کار کوي؟ دا چې دا صفحو ته اتومات نمبر ورکوي. یعنی تاسو مثلا 100 200 300 یا حتی تر 1000 صفحو پورې تاسو چپټر جوړ کړی وي، تاسې اړ نه یاستئ چې مثلا هر صفحې ته لاړ شو بیل بیل نمبرونه ورکوي. ځکه کیدای شي مثلا تاسې په هغه کې په چپټر کې کمی او زیاتیا، په کتاب کې کمی او زیاتیا وکړئ، نو هغه پیج نمبر بیا غلطیږي. او دلته تاسې په لنډه توګه د پیج نمبر څخه کولی شئ په اسانۍ سره ټولو صفحو ته چې وکړئ پیج نمبر یې ورکړي. مثلا زه دلته راځم ریموف فوټر ورته یم، فوټر هم تیسته کوم، ریموف هیډر ورته وایم، هیډر هم تیسته کوم. دلته راځم پیج نمبر ته، مشکل نشته که چیرې هیډر او فوټر وي دغه ترڅنګ پیج نمبر هم اضافه کولی شي، خو ما دې له خاطر ایسته کړه چې تاسې په ښه توګه پوه شئ. ټاپ آف پیج یعنی دغه پیج نمبر په کوم ځای کې وي؟ د صفحې په سر کې وي. باټم آف پیج د صفحې په لاندې برخه کې وي. پیج مارجن په څنګونو کې وي. او کرنٹ پوزیشن په کوم ځای کې مثلا چې اوس کرزر یا ماوس کلیک لري موقعیت لري هلته په هغه ځای کې وي اوسي. معمولا موږ په پښتو او دري کتابونو کې، حتی په اکثرا انګلیش کتابونو کې پیج نمبر د صفحې په لاندې برخه کې لرو. نو زه ورته وایم چې باټم آف پیج د صفحې په لاندې کې راته پیج نمبر واچوه. په کوم شکل درته واچي؟ دلته راځي ډیزاینونه ته بېلابېل ډیزاینونه درکړي دي چې کولی شي له هغه څخه انتخاب کړي. مثلا زه ورته وایم چې په دغه شکل یې راته واچوه. دا ګورئ پیج نمبر اضافه شو. داسې راشئ ګورئ کله چې زه دې څخه لاندې راځم کلیک کوم دې ځای باندې اوله صفحه، لاندې راځم دویمه صفحه، په همدې شکل دریم، څلورم، څومره چې زه تر هغه شکل که دې کې وروسته تاسې ایډیټ هم کوئ دغه پیج نمبر نه غلطیږي، صفحې زیاتیږي کمیږي، دا پیج نمبر هم په اتومات ډول په هغه کې زیاتیږي او کمیږي. یا مثلا تاسې دې په منځ کې بل د صفحه انسرټ کوئ، پیج انسرټ کوئ، پیج بریک کوئ، نو دا داسې نه ده چې بیا دا نمبر ځان غلط کړي. هغه پیج نمبر یا هغه پیج بریک چې تاسې کوئ یا بلینک پیج تاسې اضافه کوئ، هغه سره هم اتومات دغه پیج نمبر ځان ورسره عیاروي. نو دې څخه مو وشو کولی چې پیج نمبر هم واچو. نو په دې درس کې مو د کمنټ، هیډر، فوټر او پیج نمبر برخې ولوسئ. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.